ظاهر پښتون د پښین د نوي سرانان افغان کډوالو کمپ یو مشر دی. هغه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې څخه ګیلمن دي چې په 2019 کال کې یې ډیری افغان کډوال راجسټر کړي، خو لا تر اوسه یې ډیری کډوالو ته کارتونه نه دي ورکړي، چې له کبله یې د ایالت په بیلابیلو سیمو کې کډوال له ځورولو سره مخ شوي. 2019 کال کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د خوا څخه د افغانستان د پخواني نظام د خوا څخه او دارنګه د یونیسیار د خوا څخه درې جانبه پریکړه وسوه چې هغه غیر راجسټر افغانان چې کوم په پاکستان کې میشت وو په 2019 کې هغه یې راجسټر کړله. په هغوی کې 8.5 لکه افغان کډوال د نوي راجسټر سوه، راجسټریشن یې وسو چې هغو ته ژړ کارډ یا ECC کارډ منظور سو. په هغه کې د 3 لکه څخه تر 4 لکه پورې کارډونه وویشل سوه. نیمه کارډونه د مختلفو صوبو 400 صوبو او په مرکز کې دغه کارډونه په بوجیانو کې بند پاتې دي. خو د کډوالو په چارو کې د UNHCR ادارې د پاکستان ویان امریکا ژغ ته وویل چې له دغو کارټونو سره د هغوی هیڅ کار نشته، ولې چې دا کارټونه د پاکستان د تابعیت راجسټر کولو ادارې د نادره مسؤلیت وو. د نادره سرچینې بیا وایي چې دغه پروسه ځکه درېدلې چې د UNHCR له لوري هغوی ته بودیجه نه ده ورکړل شوې. د پښتون په خبره د هغوی د مهاجرت کارټونه تر نیټې اوښتي دي. هغه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې ژغ کوي چې د هغوی د مهاجرت کارټونو میعاد دې وغځوي چې پر دې بهانه قانوني اسناد لرونکي کډوال ونه ځورول شي. پر یونیسیار باندې دا غږ کوو چې زموږ د کارډو ټیم چې دی هغه ختم سوی دی. په 2023 د جون پر 1 باندې زموږ د کارډو ټیم پوره سو، ایکسپایر ډیټ سو. دا باید راجسټریشن یې وشي، یا دوی ته ټیم ورکړل سي یا دوی ته وخت ورکړل سي. پولیس ته دا موقع په لاس ورنه کړل سي ستا کارډ در وخت تیر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجسټرډ افغان کډوال میشت دي او هم په دومره شمیر کې نه راجسټرډ افغان کډوال هم اوسي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، سرانان، پښین.